بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته په اکسل کې دا وښایم چې څنګه کړلی شئ تاسو خپله میاشتنۍ بودیجه یو مالي پلان جوړ کړئ. مالي پلان ډېر مهم دی. په ژوند کې په عموم شکل باندې پلان چې یو څوک ونه لري هغه د ناکامۍ خواته ځي. نو مالي پلان هم تاسو د مالي صحت یا د تاسو د ژوند دغه مالي چارو د سمبالښت په خاطر باندې ډېر یو اساسي او مهم شی دی. زه غواړم تاسو ته په اکسل کې یوه وړه نمونه درکړم. امکان لري د تاسو بودیجه او عواید متفاوت وي، مګر دا تاسو ته یوه ایډیا درکوي چې څنګه تاسو کړلی شئ هره میاشت خپل مصارف وګورئ او د کال په آخر کې د ځان لپاره یو تخمین ورکړئ چې په هره برخه کې د تاسو څومره مصارف کیږي. او که غواړئ چې تاسو په واقعي شکل باندې د دوی په مطلب باندې وپوهیږئ، ښه خبر دا ده چې د اکسل صفحه خلاصه کړئ. نو د اکسل صفحه هم چې خلاصه کړله، د ما څخه قدم په قدم په مخ ولاړ شئ. په آخر کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې څنګه موږ کړلی شو دلته هغه ولرو، د سټنډرډ ټمپلیټ ځان ته جوړ کړلی شئ او د هرې میاشتې دپاره یې اپډیټ کړئ. اول قدم کې راشئ، تاسو یو شیټ انتخاب کړئ. شیټ هم چې انتخاب کړو، د نوي شیټ د لوستلو لپاره دغه د جمع علامه وینئ، په دې باندې چې کلیک کړئ، په دې باندې نوی صفحه رسي. چې کله راغله ډبل کلیک به پرې وکړئ او دله به نوم ور تغییر کړئ. نو ما په دې باندې ورلیکلي چې خلاصه. زه غواړم چې د ټول کال یا د غونډې میاشتې خلاصه هم په دې ځای کې ووینم. بیا میاشتنی عاید وبولئ. عایداتي منابع معلوم کړئ. مثلا تاسو معاش اخلی یه، موټر لرئ، په کرایه هم ورکړی دی او بل په دوکان کې شریک یې، د هغو نه هم یو څو پیسې درته رسي. مثلا ما دا منابع نیولي دي. صحیح شو. میاشتني مصارف دي. مثلا د کور کرایه ده یا مورګیج ورکوئ، برېښنا ده، د موټر پرداخت دی، د موټر بیمه ده، تلیفون، انټرنټ، کریډټ کارت دی، محصله یا سټوډنټ لون دی، د محصلې قرضه ده، د روغتیا بیمه ده، غذا ده، تفریح او د موټر ترمیم دی. صحیح شو. امکان لري دا ټول ډېر واقعي نه وي، که نه؟ فکر وکړئ چې تاسو دغه مصارف لرئ، کرایه هم څومره ده، نور مصارف هم څومره دي، دا ټول ور اچوئ. صحیح شو. دا هم چې کله ور واچول، نو بیا به تاسو راشئ سپما ته. هره میاشت کوشش وکړئ چې تاسو د خپل ځان لپاره یو څه پیسې هم وساتئ. نو مثلا ما ویلي دي چې په امریکا کې معاش په معمول شکل باندې بای ویکلی رسي، چې متوسط معاش وي. نو بای ویکلی چې د یو چا دپاره معاش رسي، د هغو دپاره ضرور ده چې حداقل ما دله $100 نیولي دي. تاسو کېدلی شي چې د هغو مقدار ډېر ورته ونیسئ. نو بیا په وروسته د دې نه راشو موږ په بلې برخې ته چې هغه د اضطراري حالاتو سپما ده. تاسو په خپل بودیجه کې باید هر وخت هم په نظر کې ولرئ چې په ژوند کې داسې شیان پیښي، مثلا مریض وظیفه د لاسه ورکوئ یا موټر د خرابي، سړی ټکر کو، د یو بل شي دپاره د اضطراري حالاتو دپاره باید ته بودیجه ولرئ. صحیح شو. نو زه فکر وکړه چې د هرې 2 هفتو کې چې پیسې رسي $100 تاسو باید وساتئ. دا یوه نمونه ده، دقیق نه دی. تاسو کېدلی شي ډېرې وساتئ یا کمې وساتئ. صحیح شو. چې کله هم دا وساتل، دا د تاسو بودیجه شوله. صحیح شو. هغه عمومي پلان هم شو. نو اوس به راشو، زه به یې خلاصه وګورم. د دې په خاطر باندې د تاسو ارقام په دې رقم باندې پرېږدئ، د دې پوهېدل څه نه څه سخت دي. نو چې په اسانه شکل باندې وپوهېږئ، ښه لرې دا ده چې تاسو خلاصه یا ډاشبورډ ته یې راشئ. صحیح شو. په دې ځای کې به دغه ټول ولیکئ چې مجموع عاید د تاسو څومره دی. د مجموع عاید دپاره به تاسو دلته د مساوي علامه ولیکئ. مساوي علامه چې ولیکله، د سم فرمول به شروع کړئ، ولاړ به شئ د عاید میاشتې ته. د عاید میاشتې ته چې ولاړلی، دغلې د ټول عواید هم انتخاب کړئ. عواید هم چې انتخاب کړل، قوس وتړئ، ټر کړئ. دا به د تاسو ټول عواید درته وباسي. په همدغه رقم د مصارف دپاره دله د مساوي علامه ولیکئ، سم نوشته کړئ. بیا د مصارفو صفحې یا شیټ ته ولاړ شئ، نو غونډ مصارف انتخاب کړئ. صحیح شو. مصارف هم چې انتخاب کړل، قوس وتړئ، غونډ مصارف هم پیدا شي. مجموع سپما مالیه. د مالیې د ګوښی فرمول دی، دله به مساوي ولیکئ. مالیه په عاید باندې ده. نو دا به ونیسئ، ضرب دی. مثلا په امریکا کې مالیه 10-12% تقریبا 25% د عاید مختلف دی، برکټ ورته وي، ټکس برکټ، چې هر څومره د سړي عاید ډېر وي، په همدومره اندازه ډېر مالیه پرې رسي. نو په دغه صورت کې د 2 نفر مثلا 10% مالیه ورکوي، ضرب د 10% ورکوي. صحیح شو. نو مالیه د ده څومره شوله؟ $265 د میاشتې ده مالیه هم ورکوي. صحیح شو. مجموع اضطراري سپما ده. نو اضطراري سپما دپاره به موږ بیا د سم فرمول استفاده کړو، ولاړ به شو اضطراري سپما ته، دا دواړې خانې به جمع کړي. صحیح شو. بیا به راشئ د پیسو بالانس. بالانس چې موږ محاسبه کوو، تاسو د عاید نه دغه نور ټول شیان منفي کړئ.
صحیح شو. که چیرې تاسو ووایئ چې مثلا دغه سپما خو د مو مصرف نه دی، زه د دې په خاطر سپما د مصرف په حساب درته ویم، د دې په خاطر چې دا تاسو نشئ مصرفولی، چې هر میاشت تاسو $100 یا $200 یو څنګ ته یږدئ په بانک کې یا په کور یې ساتئ، دا باید مصرف نشي. د دې په خاطر باندې چې دا تاسو خاص د خاصو مواقعو دپاره، د خاصو وختو دپاره، د خاصو ژوند یا کژنو دپاره تاسو ته باید استفاده کړئ. نو مجموع اضطراري مصرف او دغه مجموع سپما دا هم په مصرف کې حسابیږي. نو صحیح شو. د فرمول لپاره به تاسو دا مساوي مشته کړئ، د عاید نه به منفي مصرف، د منفي سپما، منفي د مالیه میاشتنی، منفي د مجموع اضطراري سپما دا به مساوي ووایه، د تاسو ته به بالانس درکړو. $355 د تاسو یعنی علاوه د دې چې ټول مصارف دې وباسئ، دا د تاسو لپاره پاتې کیږي. صحیح شو. د یو کال تخمین باید راشئ وګورئ. نو دا چې ګورئ تاسو به دا مساوي مشته کړئ، دغه مجموع عاید ضرب د 12 کړئ. تاسو فکر وکړئ چې تاسو هره میاشت په هر شکل باندې عاید لاسته راوړئ، په همدغه رقم به مجموع مصارف د تاسو مجموع مصارف چې دي دا ضرب د 12 صحیح شو. مجموع سپما هم چې ده، مجموع اضطراري سپما، د پیسو بالانس او مالیه کلنۍ، دا به ټول ضرب کړئ. دا د تاسو لپاره یو ښه تصویر درکوي چې د تاسو د معاش نه مثلا مجموع د تاسو د کال تخمینی معاش یا عاید هم چې شو $1000 شو، مجموع مصارف هم $900 شول، سپما هم 2400 شوله، مجموع اضطراري سپما 2400، د پیسو بالانس یعنی کش چې تاسو لرئ په آخر کې $4280 کیږي، او د کال په آخر کې تاسو باید د $3180 مالیه ورکړې وي یا یې ورکړئ. صحیح شو. د ځینې خلکو لپاره د دغو ارقامو ویل څه نا څه سخت وي، نو د دې په خاطر باندې چې موږ دا ډېر عام فهم کړو، موږ باید د دغو ګرافونه رسم کړو. اول به راشو د عوایدو او مصارفو د فیصدي پیدا کړو، په ګراف شکل باندې به وښیو. نو تاسو چې دا پیدا کوئ، موږ غواړو چې عواید او مصارف دا دواړه به انتخاب کړئ. ما دلته جدول تیار جوړ کړی دی، زه به دا د نمونې په شکل باندې بیرته ډیلیټ کړم. صحیح شو. دا مې چې ډیلیټ کړو، نو زه دا دواړه مې انتخاب کړل، انزرټ ته ولاړلی، انزرټ ته چې ولاړلی دلته راشئ مستقیم بار چارت موږ تیار جوړ کړو. صحیح شو. بار چارت د موږ په دغه رقم خالي ستي، موږ یې خالي نه غواړو. نو تاسو به راشئ دلې سلیکټ ډیټا ته، سلیکټ ډیټا هم چې وویله دا به هم ریموف کړئ. صحیح شو. اډ به ووایه، اډ هم چې ووایه په اول قدم کې تاسو چې کوم شی غواړئ دغه د سیریس نیم دا به خالي پرېږدئ، را به شئ دا یو به ډیلیټ کړئ د دې ځای نه، اول به ارقام انتخاب کړئ. نو تاسو د مجموع عاید انتخابوئ او مجموع مصارف. صحیح شو. دا به اوکې کړئ. دا هم چې اوکې کړو، بیا به راشئ دغه هورایزونټل کټګوري یا اکسس لیبل ته، په دې ځای کې به ایډیټ ووایئ، تاسو کوم شیان غواړئ، یو مجموع عاید غواړئ، بل مجموع مصارف غواړئ. صحیح شو. دا هم چې انتخاب کړو، نو دلته به د تاسو کالمونه، کالم چارت چې دی لیبلونه به واخلي، اوس به لږ ایډیټ کړو، او دا د دې په خاطر چې ما اوکې ونه ووایم دا بیرته راغله. نو دلته به زه راشم، ډیټا به سلیکټ کړم، ډیټا مې چې سلیکټ کړله دا به ریموف کړم، اډ به ووایم، اډ مې چې ووایه په اول قدم کې تاسو دغه سلیکټ رنج دا تاسو نه انتخابوئ. صحیح. دا دومې خانه ترڅه یا سلیکټ والیوز انتخابوئ تنها دا مقدار د پیسو، دا هم چې انتخاب کړو دا به اوکې ووایه، بیا به ایډیټ ته راشئ، ایډیټ هم چې ووایه د اکسس لیبل عنوانونه چې دي تاسو مجموع عاید او مجموع مصارف انتخابوئ، دا به اوکې کړئ. صحیح شو. وروسته یې دا اوکې ووایئ، نو د تاسو جدول اوس راغلی. د دې په خاطر باندې چې دا جدول هم لږ عام فهمه شي، په دغه جمع علامه به کلیک وکړئ، دلته به راشئ ګریډ لاین به ترې لرې کړئ، دا یوه مهمه خبره. بل جدول باید سټنډرډ شکل باندې عنوان ولري. صحیح شو. نو د دې عنوان موږ باید ورکړو چې د عوایدو او مصارفو، د عوایدو او مصارفو ګراف. صحیح شو. زه دا تنها یوه نمونه ده، فکر وکړئ چې دا یو سټنډرډ شکل نه دی، نو دا به تاسو لږ لوړ کړئ چې په دغه ځای کې ځای شي. صحیح شو. د جدول د ښودلو لپاره مثلا سایز یې ډېر مهم دی، یا سایز یې په همدغه اندازه پرېږدئ. د دې لپاره چې تاسو په دې باندې لږ څه ښه وپوهیږئ، موږ دغه سیریز د دې ځای لرې کوو، چې په دغه جمع علامه باندې بیرته کلیک کوو، ډیټا لیبل ته ځو. صحیح شو. ډیټا لیبل هم چې ووایو د دې په سر باندې به د هر هغه مصرف راشي، مثلا مجموع عاید هم چې دی 2600 دی د میاشتې، مجموع مصرف هم چې دی $1600 دی. صحیح شو. د دې په خاطر چې مصرف د موږ پیسې د موږ د لاسه وځي،
څه دغه د مصرف دغه بار په یا دغه میله یې سره کړو د دې په خاطر چې د دې موږ نتیجه نو که چېرې تاسو په دې باندې کلیک کړئ دواړه انتخابي ډبل کلیک چې پې وکړئ تنها دا انتخابي صحیح شو نو اوس به راشئ د چپ خواته فارمټ ډیټا پوینټ دغه د رنګ کوتای بر واخلئ سولید فل او دغه له به رنګ ورته انتخاب کړئ صحیح شو رنګ مې چې انتخاب کړ دا یو بل څه تاسو مثلا د دې لپاره تاسو غواړئ چې دغه سپما تاسو وګورئ چې مثلا د تاسو پیسو بالانس یا سپم مثلا تاسو غواړئ چې دا دواړه مالیه مجموع اضطراري سپما او یا د پیسو بالانس فکر وکړئ تاسو یو بل چارت ته ضرورت دی چې غواړئ هغه هم وګورئ صحیح شو نو زه به سپما انتخاب کړم او مجموع سپما او د پیسو بالانس دا درې سمه چې انتخاب کړل بیا به انزرت ته ولاړ شم انزرت ته چې ولاړلم دو ځای ته به ولاړ شم کاپي چارت اوس که تاسو ووینئ تاسو تنها یو دانه بار چارت بار ترلاسه کولی شئ نو دا به تاسو ډبل کلیک پې وکړئ سلیکټ ډیټا ته چې راغلی دا به ریموو کړئ صحیح شو دا چې ریموو کړو نو دا به تاسو ولاړ شئ اډ به ووایه په اډ کې دغه یو چې دی دا ډیلیټ کړئ د دوه تاسو مجموع سپما انتخابوئ او دا د پیسو بالانس او کادر چې د ما ګراف در په مخ کې راغله مجموع سپما او مجموع وبخښئ زه به در لرې کړم د دې په خاطر باندې چې دا دیدلو وړ نه دی دا به لږ کار ته کېږي دغه ځای کې چې د موږ مخه ونه نیسي صحیح شو اوس به راشو بېرته ډیټا ته دا به ریموو کړو اډ به ووایو د دو ځای نه به موږ دا لرې کړو نو زه به د مجموع سپما انتخاب کړم صحیح شو د دې لپاره چې تاسو څو سیلونه انتخاب کړئ کنټرول ورسره ونیسئ او را به شئ بل به مجموع اضطراري سپما ونیسئ بیا به کنټرول ونیسئ د پیسو بالانس به انتخاب کړئ دا هم چې وویل بیا به اوکې ووایئ اوکې هم چې ووایو را به شئ دغه هورایزنټل کټګوري یا اکسس لیبل ته دا به ایډیټ کړئ د دو نه اوس انتخاب کړئ چې مجموع سپما صحیح شو مجموع اضطراري سپما او د پیسو بالانس دا هم چې انتخاب کړو انټر به کړئ وروسته دغه به اوکې کړئ د چارت ټایټل دغه ورکړئ مثلا د تاسو دته عنوان ورکوئ چې اضافي پیسې د دې په خاطر دا په واقعي شکل باندې مصرف شوي نه دي دا تر اوسه تاسو څه شته دي د پیسې صحیح شو دا یو بل جدول شو راشئ تاسو غواړئ چې دغه خپل د عوایدو مصرف د دغه عوایدو مصرف او د مصارفو فیصدي معلومه کړئ د دې په خاطر ځینې وخت تاسو ته هغه پیسې چې څومره مصرفوئ مثلا 2600 او 1600 دا تاسو ته امکان لري یو ښه دید درنه کړي نو راشئ تاسو په فیصدي باندې معلوم کړئ په فیصدي چې معلوموئ خل یې دا ده چې تاسو خپل دغه ګراف هم چې دی دغه ګراف هم چې انتخاب شو کنټرول سی ووایه بیا راشئ په دغه خانه کې دلته کلیک وکړئ کنټرول وي صحیح شو دا چې کله په دې رقم باندې دلې راغلو تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ چې ډبل کلیک هم ووایو د تاسو دغه د مینو بار کې د چارټو رقمونه در سره خلاصي په دغه ځای کې به راشئ تاسو دلې چینج چارت ټایپ دا هم چې ووایو په فیصدي لپاره موږ معمول د پای چارت استفاده کوو صحیح شو پای چارت ته به راشئ مثلا پای چارت دغه رقم هم انتخاب کړو نه زه دا رقم غواړم صحیح شو کله د عوایدو اوس دا که چېرې تاسو وګورئ په والیو باندې ښودلی نو تاسو به په دغه جمع علامه باندې کلیک ور وکړئ په دغه باندې هم چې کلیک وکړو ډیټا ټیبل هغه ته دغه لیبل ته به راشئ لیبل ته چې راغلی په مور آپشن باندې به کلیک کړئ د تاسو دپاره در خلاصې وي صحیح شو نو که چېرې تاسو اوس د چپې خواته راشئ د فورمټ ډیټا لیبل او د وړه چارت باندې کلیک وکړئ په دې چې کلیک وشو دغه والیو انتخاب ده نو دلته اوس تاسو وینئ چې پیسې د پیسو مقدار ښودل شوی دی نو زه به دا والیو لرې کړم د دې په ځای به پرسنټیج انتخاب کړم موږ ته په فیصدي ښایي دا یوه مهمه خبره بله مهمه خبره دا ده چې تاسو د دې لپاره لیجند غواړئ که نه غواړئ صحیح شو نو دا ډیره مهمه ده چې تاسو د دې لپاره لیجند هم وغواړئ چې کومه فیصدي د کوم شي ده صحیح شو مثلا زه دا نه غواړم زه تنها سیریس نیم ورڅخه غواړم
صحیح شو. سیریز نیم که وغواړئ تنها هغه ته سیریز 1 سیریز 2 ورڅی دا هم نغواړو. صحیح شو. نو دا د موږ د عوایدو او مصارفو د ګراف دا به زه تنها وښیم دغه ګراف په تبدیل کړم په فیصدي باندې. دا یو. را به شو اوس د کال تخمین. د کال مې درته وویلې چې دا موږ ټول په 12 کې ضربوو. صحیح شو. نو د دې په خاطر باندې چې موږ دا په دغه رقم یو ګراف جوړ کړلی شو. زه به دا ډیلیټ کړمه چې تاسو ته یې عملي وښیم. دغه ټول د یو کال د زیړ ځای نه به یې انتخاب کړئ تر دغه آخر پورې. دا چې کله انتخاب شو انزرټ په ووایه راشئ دغه چارت یو تاسو د دوه چارټونه خپل انتخابولی شئ بل په ریکمنډډ چارت کلیک وکړئ. صحیح شو. په دې باندې چې کلیک وکړو تاسو ته دلې مختلف چارټونه راځي چې کوم چارت د تاسو مناسب دی. فکر وکړئ زه دا چارت یو ور انتخابوم چې انتخاب ما ته دا رقم یو چارت راغلی. صحیح شو. مثلا ما دا نه خوښي زه بیرته ورځمه چینج ډیټا ټایپ وایم بیا به راشم پای چارت ته. پای چارت ته چې راغلم زه دا انتخاب. صحیح شو. که چیرې دلته تاسو وګورئ دلته 1 2 3 4 لیکل شوي دي. در حالی چې د ما دغه لیبلونه چې دي 1 2 3 4 نه دي. نو زه به بیا په دغه ډیټا باندې کلیک وکړم سلیکټ ډیټا به ووایم. دا مې چې وویله اول به د ده زه دغه بلانک سیریز لرې کړم. صحیح شو. بلانک سیریز هم چې لرې کړو د یو کال تخمین دا لرغلی دی تیار. صحیح شو. زه به دلې دا ایډیټ ووایم د ما دا ځای په کار دی. صحیح شو. نو که چیرې تاسو وګورئ په دې ځای کې د ما د یو کال تخمین راغلو. زه غواړم چې د دوی د فیصدۍ هم په دې ځای کې ووینم. که چیرې دلې راشئ په دې ځای کې مختلف معلومات تاسو ته د دغه نه درکولی شي. مثلا زه بیرته د کنټرول زید وایم په دغه جمع علامه به کلیک وکړم دلته ډیټا لیبل باندې به کلیک وکړم. په ډیټا لیبل مې چې کلیک وکړو دغه مقدار د ټولو شیانو ماته ښیي. صحیح شو. د دې په خاطر چې دا تاسو ښه ولیدلی شئ زه به یې لږ غټ کړم او مثلا دا ما غټ کړ د یو کال تخمین مثلا د ما دلې وایي چې مجموع عاید څو دی 1 زره دی. صحیح شو. مصرف مې څومره دی 19 زره کېږي د غونډ کال. مالیه څومره ورکوم $3180. د پیسو بالانس مې څومره دی په آخر کې کش یعنې څومره لرم 4280. مجموع اضطراري سپما مې څومره ده 2400. مجموع سپما مې څومره ده 2400. نو که چیرې تاسو وګورئ اوس په د پیسو په حساب باندې دغه سپما چې ده اضطراري سپما او کش چې دی دغه ټول د ما یعنې شته دي. دا د ما پیسې دي د ما په حساب زه هغه پیسې په لاس کې لرم کړلی شم زه د دونه هر وخت استفاده وکړم. حال دا چې مصارف پیسې درڅه تللي دي د تاسو څه نشته. نو په دې رقم کړلی شئ تاسو یو وړ ډیټابیس غوندې یا داشبورډ غوندې جوړ کړی او هره میاشت تاسو خپل مصارف دلې واچوئ. یو وار هم چې جوړ کړه اوس زه فکر وکړه دغلې د موږ مجموع عاید د 2650 دی. نو تاسو به عاید ته ولاړ شئ. مثلا تاسو 3 موټر کرایه ورکړي دي. فکر وکړئ $300 د دونه درته رسي او د دوکان نه مثلا مخکې $50 درته تلل اوس $1000 درته رسي. نو موږ به ورشو دغلې به د دوی د خلاصه وګورو. ګورئ که چیرې تاسو ګرافونه ووینئ دا په ډېر فوري شکل باندې دلې خپله اپډیټ کېږي. صحیح شو. د موږ مجموع عاید چې دی $45,000 شو. مصارف هم په موږ اندازه پاتې دي. نو که چیرې موږ دلې راشو 2% ته مثلا د میاشتني مصارفو ته راشو 70% د موږ عواید شول. مصارف تنها 10% دي. دا د دې دپاره هم د تاسو څخه کومک وکړ که چیرې تاسو کور اخلی یا مثلا موټر یو بل شی اخلی د تاسو نه بانک ته پوښتنه کوي چې د تاسو مصارفو او د دغه هغه تناسب هم څومره دی د مصارفو او د عوایدو. که چیرې د تاسو مصارف د عوایدو 50% وي په اکثریت وخت کې تاسو ته منفي ځواب درکوي موږ نشو کړلی دا په مخ به ځو. که چیرې مثلا په دغه وخت کې اوس د تاسو عواید 70 سلنه دي او مصارف هم تنها 10 سلنه دي تاسو ډېر چانس دی چې مثلا د وړو قرضو دپاره تاسو زر اپروف شئ. نو په دغه رقم باندې تاسو کړلی شئ چې عملي خپله میاشتنۍ او کلنۍ بودیجه جوړه کړئ. په یاد مو وي چې اول ټول شیټونه جوړ کړئ. مثلا خلاصه د عاید شیټ جوړ کړئ د مصارفو شیټ جوړ کړئ عادي سپما هم جوړه کړئ او اضطراري سپما. د یو تعداد کسانو دپاره امکان لري ځینې لغات په حساب ډېر د فهم وړ نه وي. سپما سیوینګ ته وایي یعنې نارمل سیوینګ دی او دا د ایمرجنسي سیوینګ دی د اضطراري حالاتو دپاره. نو تاسو په دغه رقم کړلی شئ یو ډېر عادي د اکسل یو ټمپلیټ جوړ کړئ او خپل میاشتنۍ مصارف او کلني مصارف او د عوایدو تخمین په ویژوال شکل باندې ولیدلی شئ.
خدای وکړه دا مفید درته تمام شوی وي، که چیرې مو خوښ شوی وي یا مو زړه وي چې زه دا ټمپلیټ درسره شریک کړمه، په کمنټ کې خپل ایمیلونه ولیکئ یا کمنټ ولیکئ چې زه په دغو مطابق د تاسو لپاره نوي کانټینټ جوړ کړم او یا دا درسره شریک کړم. ډېره مننه. ښه چانس خدای وکړو چې د کال تر آخره پورې یو کافي اندازه باندې مې پیسې سیو کړلی شئ او د خپل ژوند مختلف پلانونه په تطبیق کړئ.